یو مولاو نو هغه به هره ورځ ته او د شرابخانې مخې ته به ودرېده او ټولو خلکو ته به یې وایي شراب مه څکئ شراب بد څیز دی. څوک به چې هم شرابخانې ته ننوتل نو ده به رانیول او منع کول به یې وایي شراب مه څکئ شراب بد څیز دی شراب مه څکئ شراب بد څیز دی. یو ورځ یو کس ورغی او چې ده ورته ووایي شراب مه څکه شراب بد څیز دی نو د سړي ورسره ډېر ضد وکړ. سړي ورته ووایي چې نه زه خو لازم شراب څکم او ملا صاحبه تا شراب څکلی نه دي که تا یو ځل شراب وڅکل که نه نو بیا به ته ما ته په ژوند کې مو نه وایې چې شراب بد څیز دی. ده ورته وایي ښه ورته وایي ځه که نه ته ورشه او وایي ما له راوړه خو په کپ کې راوړه په ګیلاس کې مه راوړه چې څوک پی نه شي. نو وایي زه یې څکمه چې دا په رښتیا داسې دي که نه. بس چې هغه کله ورغی او هغه میخانه کې هغه شرابخانه کې دغه ته ووایي که نه کوم چې هغه شراب په ګیلاسونو کې اچولو ساقي ورته وایي که څه ورته وایي هغه ته ووایي چې یاره په یو کپ کې راله شراب راکړه په یو سړي باندې بار څکم. هغه ورته وایي ښه وایي ملا جوړ بیا راغلی دی. نو زما د دې خبرې مطلب دا دی که نه چې ډېر خلک تاسو ته وایي دا کار مه کوئ مه کوئ مه کوئ او په خپله باندې چې کوم دی نو هماغې کار ته بډې والې وي. غیر سیاسي پوسټ